هیواد کې د بهرنیو وګړو د ثبت پړاوونه د ایسای او معلوماتو ملي اداره مسؤلیت لري چې افغانستان ته د بهرنیو وګړو له داخلېدو مخکې د ثبت معلوماتي فورم د ادارې د ویبپاڼې له لارې په بهر کې د افغانستان د قونسلي خدمتونو د دفترونو او یا هم د هیواد دننه په ځمکنیو بندرونو او هوایي ډګرونو کې بهرنیو وګړو ته وویشي. بهرني وګړي څنګه ثبتېږي؟ بهرنی وګړی په فورم کې د خپلو معلوماتو تر لیکلو وروسته فورم د بهرنیو وګړو د ثبت دفتر ته سپاري او لیکل شوي معلومات یې ثبتېږي. ثبت شویو معلوماتو ته په کتو د بهرني وګړي کارت ډکېږي، بهرني وګړي ته ورکول کېږي. دا کارت په هوایي ډګر او یا هم په ځمکني بندر کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال له بهرني وګړي څخه بیرته اخیستل کېږي.